لکه خامخا مازغم بیا کار پرېږدي چې دلته راشو نو مطلب دی بیا هم هغلته اړه کېږي چې هلته وي بیا هم دلته اړه کېږي عجیبه کیفیت وي که نه او که نه دا د بونیر کراکول مونږ په سر کړو دا ټایم A1 تھینک یو زمونږ د ثقافت یو ښکلا ده دام او انشاءالله دام کیپچر کوو شیر کوو یې مخکې ویلکم ټو انذر برینډ نیو بلاګ ټول مرګورو ته نیو بلاګ کې ویلکم کوم دا ټایم راغلو ایډورډز کالج پېښور ته او دلته کې مونږ د نن سپیشل بلاګ به جوړو نو ټول مرګري به ګورئ او خوند مزې به اخلي ضرور ولې چې نن ډېره سپیشل ورځ ده ایډورډز کالج کې کلچر ډے چې مناویږي په ډېر دروند انداز کې مناویږي او ډېر زیات خلک راځي نو مونږ هم ورسېدو دا ټایم ځو ورځو ګراوند ته چې څه ماحول دی ټول مرګري بلاګ ګورئ ها زه هلته ورسېدم تاسو ډېر ښه راغلاست وقتنا بالطمع ومو اشتغلنا شو صار شكرا الحمد لله ما غب شپ نه کېده ها دا ټایم مونږ د نن ګراوند ته راغلو معاذ صاحب هم مونږ سره دی سر جی ویلکم درته کوم زموږ ویډیو کې راغلی تھینک یو سو مچ ډېره زیاته مننه په ګڼ تعداد کې سټوډنټس راغلي دي کلچر ډے مناوئ نو ټول ویډیو ان شاء الله شریکو در سره چې څه سټایل کې اویلیبل دي مختلف ډیفرنٹ سټایل دي د هر ډسټرکټ د هرې ضلعې سټایل دلته موجود دی ټول به درته ښایو ان شاء الله نو میرا والا قربان نو راولا نو می بسکه نه راولي چې دا پټ پټ راځي میسج نه دی کړی رابطه نه دی کړی پټ پټ راځي سړی ګیلمجن دی دا بیا د څه زیاده نه شي چې هغه د سوپ نه دی نه غره څنګه هي ټیک ټاک الله فضل اوس لک ساتو خیر بخیر څنګه څه پوزیشن السلام علیکم تاسو د مایک هم لګولې ده مایک ته بدل کړ ما بس بدلې ونه ډیره مهرباني جزاک الله دا ټایم مونږ خیبر سټایل ته راغلو او ټول اول مونږ ته کاوه راغله ماشاءالله چې کله هم تاسو قبایل علاقې ته لاړ شئ ټول اول ورته کاوه میلاویږي چې کاوه اوس که یو داسې ماحول جوړي ښه موج کې به ناست شئ سجي ډیره مهرباني الله هم خوشحاله ساته تھینک یو سو مچ ضرور ان شاء الله چې څه هم قبایل سټایل کې وي هغه مونږ ټرای کوو دلته به درته ښایو کلچر وغیره داسې دیر سټایل دی داسې نور سټایلونه مختلف دي هغې له هم وزټ کوو ټول ملګري ګورئ اسماعیل شاهد صاحب هم راغلی دی سټایل وزټ یو کوم ډفرنټ څنګه درته لګي اسماعیل صاحب ماشاءالله ډېره مزه کوي ډېر خوند کوي والله چې زه خو یم چې هر ځل به همزه راځم همته راځي صحیح دا ښکلي شکلونه چې وګورو نو بس نور هم خوشحاله چې ماشاءالله ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه یې وکړه جي الله هم خوشحاله ساته عزتمن شئ قدرمن شئ الله هم کامیاب کړي جي او بس الله دې په موږ ټولو باندې خپل فضل او کرم وکړي رب العزت د خپل حبیب په خاطر څومره ټایم راغلی پاکستان تاسو خو زیاتر بهر یې نه جي بدله ګرځو راګو ما خو یو شپږ میاشتې امریکا کې تېرېږي که نه صحیح ده جي او اوس د ظاهره خبره چې بیا به لکه خامخا مازغم بیا کار پرېږدي چې دلته راشو نو مطلب دی بیا هم هغلته اړه کېږي چې هلته وي بیا هم دلته اړه کېږي عجیبه کیفیت وي که نه نو انشاءالله بیا به ځو که خیر وي چکر به لګو ځو راځو به که ژوند او زندګي وه د الله رضا وه که نه ډېره مهرباني اسماعیل شاهد صاحب ډېره مهرباني جزاک الله دا ټایم مونږ حجرې ماحول سایډ ته راغلو دا د حجرې ماحول دی وروسته ټول ملګري ناست دي سر جی سلام علیکم यार हम आज ही तो मिल ले जरूर चल चल ले हाँ सर जी संग जी जरूर दे आधे तस्वीरों पर ऐसे बता स्टेशन कम सर जी तो शाम यो कुल थैंक यू अस्सलाम वालेकुम संग जी खैर अस्सलाम वालेकुम उजरे माहौल दे शहजाद साहब را سره کېناستو ماشاءالله او وی ضرور موږ سره تصویر وباسي موږ ایکس ایډورډ یانو نو سر جی ته کله کله یادېږو که نه سر جی بالکل موږ تاسو ګورو او ډېر خوشحالي وو چې زموږ د سټوډنټان لکه دلته ما وایي دا ستاسو سینیر تھینک یو سو مچ سر دا زموږ لپاره د آنر خبره تھینک یو سو مچ او یو ګیدرینګ وشي
او د یو بل سره ملاوم شو خوشاله هم شو دا ماحول هم نن ډېر د خوشحالۍ ماحول دی بالکل بالکل او هر یو کلچر دی بګي او دا کلچر زموږ آیډنټیټي دا زموږ د هلکانو لپاره یو اپرچونټي دی چې دوی خپل ځان ایکسپریس کړي ځکه چې دا کم د سبق ماحول نو په هغې کې ټیچر او سټوډنټ یو فارملي لګیا وي او ته انفارمل موقع نه ملاوي نو مونږ نن ډېر ښه خوشحاله فیل کوو چې د خپل زاړه سټوډنټان وګورو او د خپل نوي سټوډنټان او دوی سره یو انفارمل طریقې سره ملاو شو نو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. थैंक यू सो मच सर जी. حجرې ماحول دی اخوا چیلمان ویلمان پراته دي رباب ته ښه ماحول جوړ دی او ان شاء الله اوس دینه بعد د نیکسټ سټال ویزټ هم مونږ کوو ان شاء الله. قربان زمون پکې منشن هم کوي ضرور ولې مې منشن کوم یار سره مرسته شهزاد خان د شهزاد نام او زما بلال BK7 ملک BK7 فیصل نوم دی ستا پکې فیصل نوم دی زما باو د سره باو منتصر خان دی ته خو ایکسټ مارکیټ پاتې شوی او جی او جی او جی تاسو ریکارډ تاسو ریکارډ کو دانه چې ولاک کرانه ولې ضرور براولو ضرور. इस वक्त हम चतराली स्टॉल पर मौजूद हैं और चतराली स्टॉल जितने भी सकाफत है आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा. स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं भाई? ये चतराली केप होते हैं फीमेल्स के लिए शादी ब्याह के लिए वगैरह फीमेल्स के लिए. ओके ये भी है डिज़ाइन है वैरायटी है ठीक है ट्राई करूँ चलो ठीक है शाशुतान क्रम हाँ और इसको क्या कहते हैं आप लोगों की जुबान? चंबोर. चंबोर चतराली जुबान में इसको चंबोर कहते हैं. अच्छा ठीक है मैं इधर स्टॉल पे विजिट कर रहा हूँ ठीक है ओके फिर मैं आपसे मिलता हूँ ओके ओके. خپل کالج کې داسې خوندونه مزي وانه خلی بالکل بیا به چرته اخلي چرته باخلي او بل دا چې د ایډورډز کالج سره د حماد خان سلور کال تړلي دي مکمل سٹامپ پیپر سره مې تړلي دا ټیم مونږه بلوچ سټال تراغو او بلوچ سټال کې چې څه هم را ایټم دي ثقافت ته غیر تخایو ان شاء الله. वालेकुम सलाम. बलूचिस्तान के स्टाइल में आपको खुशामदीद कहते हैं. थैंक यू सो मच. ये जो है हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया वगैरह है इसको हम लोग दानचोप कहते हैं जो कि लकड़ी से बनाया हुआ है और इसके इर्द गिर्द जो है गाय का एक मजबूत खाल लिपटा हुआ है सर इसकी हिफाजत के लिए. अच्छा ठीक. इसमें जो हम चीज़ें वगैरह पीसते हैं और इस तरह कामों में एक काम आता है. ये जो दूसरा आप लोग एक बर्तन देख रहे हैं असल में एक किस्म का डूंगा है जिसके अंदर चीज़ें खाने वगैरह हम लोग डालते हैं ना. इसके अंदर जो आप लोगों ने आज की महारत और पीतल के ऊपर जो काम है ना इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पुरानी है जी सर ये पुरानी चीज़ है बहुत. हम लोगों ने तकरीबन आज सुबह बलूचिस्तान से पहुँचे थे तो हम लोग आपके सामने इलस्ट्रेट कर रहे हैं. हमारे यहाँ जो है एक जो खजूर होता है एक कौमी दरख्त के तौर पर हम उसको मानते हैं क्योंकि हमारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है तो उसी के मुताबिक जो है हम लोग अपने रोज़मर्रा की चीज़ें खजूर के पत्तों से बहुत ज़्यादा बनाते हैं. इसके जो है एक किस्म का जो जारू है रोपांक हम इसको कहते हैं. अच्छा. ये भी खजूर के पत्तों से इसको हम लोग गुआतो कहते हैं. ये मतलब गर्मियों में एज अ पंखा इस्तेमाल होता है सर. ठीक है. खाने की तरफ आते हैं ये जो चीज़ है इसको हम लोग गुआन कहते हैं. जी क्या गुआन कहते हैं इसको गुआन. ये जो है बिल्कुल ये खाने की चीज़ है ट्राई कर सकते हैं. ये जो सर है ये हम ट्राई करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल जी क्लकती. अच्छा क्या नाम क्या इसका? गुआन गुन. गुआन गुआन. तो ये जो है मतलब जब आप सफ़र पर जाते हैं खासकर सर्दियों में प्रोटीन और फैट रिच एक ग़िज़ायत से भरपूर खुराक है सर. इसके साथ और वो किशमिश है सर बलूचिस्तान में होता है सर. किशमिश है ठीक है ठीक है. जी सर इसको हम लोग हुरूद कहते हैं. हुरूद भी कहते हैं सर इसे. ठीक है. ये जो है दही को खुश करके और इसको बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है इससे हम लोग बनाते हैं सर इसे. ठीक है. और उसके साथ साथ यू आर इन द आर्ट गैलरी ऑफ बलूचिस्तान सर इसको हम तस्वीरें थी बहुत ज़्यादा लेकिन जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हम लोग कुछ इलस्ट्रेट कर पाए हैं. ये मुख्तलिफ बलूचिस्तान के एरियाज़ है उनके कुछ तस्वीरें जो आप लोग देख सकते हैं कि समंदरी एरिया भी यहाँ पर मौजूद है. पहाड़ों में प्रिंसेस ऑफ तकरीबन 760 साल द ग्रेटर बलूचिस्तान दौर का जो है एक किस्म का स्टैचू बनाया हुआ है. ओके ओके थैंक यू सो मच. बलोच स्टॉल का हमने अभी विजिट किया बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह. आगे चलते हैं हम और स्टॉल की तरफ. लगासी हाँ 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 دا ټیم به گورنر را روان دی اعلان یې وکړ ته کې ویچوس به گورنر راشي بس وی ګوري ښه گورنر صاحب را روان دی.
دا ټایم مونږه کورم قبایل سټال سیټ ته راغلو او په خیر علي ورته هم لیکلی چې څه هم د دې سټال کې موجود دي هغه موږ تاسو ته ښایو انشاءالله. صحیح. دا څه شی دی؟ دا ګندم دی، غنم. ښه دا غنم دی. تشان ده پکې راوله. دا غنم دي. دا څه کړیم دي؟ ښه ښه. دا ګورو چې ټرای کړو چې دا څنګه دي. که څنګه نینې وي بټ کې پخېږي دغه رنګې دا هم پخ شوي دي غنم چې دي ډېر زبردست دي. لیدي ورکې دا کورمې دي دا دا د کورمې پلي دي د کورمې سایز کې غټ دي ښه چې څنګه عام پلي وي هغه رنګې نه دي. ښه ښه کې پیسې میسې شته که نه؟ ما نو خالي خزانه څوک ږدي ټول په شریکه پکې به کنټریبیوشن وکړئ. زه پکې واچوم ضرور تابعدار ولې نه نه تاسو له به درکو. تاسو ډېر محنت کړی دی. ضرور خلک پکې اشناغر کې وریجې ډېرې خوري. دا وګورئ ټول ناست دي وریجو ته غټې وریجې ټرای کوي. مونږ هم انشاءالله ګورو غټې وریجې هم ټرای کوو او مختلف چې کوم د دې آیټمز دي هغه هم پراته دي دلته کې. دا ټایم مونږ بونیر کلتوري سټال سره یو. تھینک یو سو مچ څنګه یې جی؟ مونږ ټرای کوو سوجي نه. دا دې سوغات دي نور لسی ده لکه احتشام راشه دلته لکه صحیح دی. داسې په سر کوم صحیح دی او که نه دا د بونیر کراکول مونږ په سر کړو دا ټایم او لسی ده یو ګوټ دی یاله ماشاءالله ماشاءالله A1 تھینک یو. بولے گلزار اوسئ اوس راغلی یې ایډورډ ته سیکنډ ایئر صحیح ده جزاک الله مهرباني. دا ټایم مونږ سوات سټال کې یو او ډفرنټ چې کوم یو دی آیټمز دي هغه هم تاسو ته مونږ ښایو. بره چې کوم یو دی خپل کلچر حوالې سره زاړه هغه تاریخي آیټمز یې لګولي دي. دا ټول وګورئ ریډو دی پکې رباب دی پکې دا ټول هر څه لګېدلي دي ماشاءالله ډېر زبردست دي. ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ښکلی دی ډېر زبردست دی ماشاءالله. رالي راوړه پلیټ هم راوړه والے ये सारे मैं ब्लॉग्स भी बना चुका हूँ. غر شته ځنګل شته میلمستیا شته موسمونه هر قسم میوې شته نو بیا که نشته دی توجه نشته. السلام علیکم ستړي ماشه څنګه ښه یو؟ خیر خیر سهله ستړي ماشه څنګه یو؟
पिक्चर अच्छा, अफशा ने रब्ता किया भी था और फिर भी मैं रब्ता करूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों के कम्युनिटी को मैं उधर दावत दूंगा। अच्छा संगा ये खये कड़ा इमदा खो पदी ज़ीनो के दा नवा एक्सपीरियंस था। उम्मीद लरम चे खबवी ज़मंग सकाफत यो खुला दा दाम और इंशाल्लाह दाम कैप्चर काउ शेयर काउ ये मक्के ढेर 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 खमे उगल चे रागलम रब्बा दासे लेवने शुम पयो ख्याल बांधे मयन शुम जमदु बेगम समंदर के पयो लाल बांधे मयन शुम रब्बा दा सिंग मस्ती दा छि जानन में पके व्रकड़ो दा पमखला यार दस्तरगो पयो लाल बांधे मयन शुम रब्बा दासे लेवने शुम शर्मेगा دا ډیره پوته خبره ده دا چې کله ته نور ملکونو له لوډ شي وګرځېږي بیا به توله احساس وشي چې نه دا خو ماډرن خو داله نه وي چې ته خپل هر څه پرېږده هغه له خو کم عقلي وي صحیح شوه که په جامه السلام علیکم قدرمن ویل غواړي اوس مکمل تاسو نن ټول وګرځېدئ ډېر خوند یې وکړو چې رښتیا خبره وي ما هم پکې ډېر څه زده کړل ډېر څه مې ولیدل او داسې ایونټ ډیر پکار دي چې زر زر وشي کم چې زمونږ شناختونه دي چې دا زمونږ نه پناه نشي د دې د بیا هایلایټ کېدو دپاره او ورسره دا هم یو سبق هم دی پکې چې دا زمونږ د ټوریزم حصه ده دا زمونږ د تاریخ د کلچر د آبا و اجداد د هغوی یو شناخت دی نو دا کمزوري قومونه وي چې د هغوی نه خپل ثقافت د هغوی نه خپل تاریخ د هغوی نه خپل شناخت ختم شي زه خوشحاله شوم چې دا ینګسټر مې ولیدل په کومه طریقه دوی سرګرم وو د خپل علاقایي او خپل تاریخ هغه شیزونه یې هایلایټ کړي وو نو خوشایند خبرې دي ډیره زیاته مننه کبیر صاحب الله خوشاله ساته ثانک یو سو مچ عزتمن شي قدرمن شي انویټیشن تاسو قبول کو راغلی ډیره مهرباني 2019 کې کلچر ډے په ایډورډز کالج کې چې هغه ټایم کې ما ولاګینګ سٹارټ اخسته او نن 2023 ته چې نن هم ما خپل ولاګ جوړ کو نو ما یو کلچر ډے هم مس نه کړ ایډورډز کالج ولې چې په ټول پیښور کې ایډورډز کالج کې ټول نه بهترین کلچر ډے دا صرف ایډورډز کالج کې مناویږي نو زما چې څومره هم لایف ته کله هم کلچر ډے وي نو زه ایډورډز کالج ته ځان رسوم او کلچر ډے و مناوم